ګوري او زنانه را روانه دا بوډۍ زنانه دا دې تپوس کې اے مورې کم خوا روانه ورته وې اے بچوړیا زروانم زما بچی دي دعا هغه په خپو باندې معذور دي هغه په خپو تل کولې نشي سترګو باندې معذور دي سلیدلې نشي لاسونو باندې معذور دي سخوړلې نشي زه د هغه بچو د پاره نفقه پیدا کوما دی ورته وې اے بوډای زبې درته درکما جب میں نہیں ته لاس کو مخ کې پوخا مې نه وي دا حاجیان چې تاسو لار شي د حرام د پاسه پټي لګوي هغه ته مې نه وي دغه اوس دا جبونه دي دا د عربو سابقه دستور دی دغه خلک پیسې دي پاسپورت باندې کاغذونه په دې کې دي سیبا دې مې نه کولاو کړه ورته وي اے ادي جان والا دغه پیسې والا دی ورته وي اے بچوړیا دا پیسې والا زمانه نور محتاج بوي زدي مخامخ غر تر روانه ایمان زد دې غر نه خشاک راوړم به په دې بازار کې خرڅوما زما خپې برابر دي زما سترګې برابر دي زما لاسونه برابر دي الله جل جلاله تا هغه لاس ډیر خوخته چې هغه د لاندې لاس نه بروي دا لاس څنګه خزره دا بزرګو چې خدای دا لاس څنګه خزبانه عجیب خزره پیسې ورکوم نه دي برغرت اعظم او د دې غر نه خشاک راوړم زه پارس برابر ایم دا د څه چاته ورکه چې هغه زمانه ډیر محتاج دا بزرګ حق حیران ودرېدلو دا خزر روانه دی پلار کی ناسته او ما غرنگ ناسته زنانه پند خشاک راو بازار تلاړه یو ګټ ته ولاړه دا یو سره راغ ورته د وخو قیمت په سمره دی د خشاک قیمت په سمره دی دی ورته دو اشرفی قیمت هغه جب تلاش کو دو اشرفی ورته ورکړلی دا سره شاته ولاړ خزه ګورینا آغا ولی کامل شاعت ولاړ دی دی دکان تلاړه دیوی اشرفی پیسې راواغستلی یو اشرفی لاس کی نیولی دا آواز کی یا رب العالمین سوک داسی فقیر را باندې راواړوا چې ماده دی پن نخلاص کی ماده دی پن نخلاص کی لوی پن را سره دی دا بزرگ وی چې خدای وای یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین زه خو 15 ورځې مزدوری کوم 15 ورځې بیا پیسې راوړم او هغه بیا ورګه دا خو ډیرم د خدای په ذات باندې توکل لري تاسو کوم چې مور دی یوي اشرفی باندې تا دا نفقه واغستا دا څو ورځې کیږي دا تاسو هم ته نه وکم لاره ورپسې هغه یو اشرفی د پاره لاس کې نیولې دا خو چام ورته आवाज ونکو چې کوړه د نکتلنو په جړا باندې دنه شو او بچو ته ویلي بچو زر زر تاسو له روټي او طعام برابروم ما سره لوی ذمہواری ده چې دا د فقیرانو ذمہواری فقیرانو ته ورسوم الله جل جلاله دې مونږه دا صفات راولي دا اوس تقوا ده دا اوس هغه جماعت ته چې مولا قاری وي دا بزرګ ورپسې ګرځي دا خلق پیدا کړ دا بسوکی دې سیبا چې کړه روټي برابر کړه دا بزرگ د یو معشوم د دینه چې هغه ډېر زیات تکلیف کې د تپوس کوي چې ستا د مور نور څه عمل کوي دی ورته وي چې زما مور دا عمل کوي چې دا کالو سر روجای بس اوړي کې مروجای او جمی کې مروجای هغه نه تپوس کو چې ادي ته دا دومره لوی غر نه خشاک راوړي او بیا دی روجای ورته وي ولی تانه دی اوریدلی قران کې چې په طعام کې سکون د زړه نوي الا بذکر الله او الا بذکر الله تطمئن القلوب معنا تاسو کا چې دی خوانه غر تزم پینځل سپاری تلاوت کوم چې د غر نه واپس راځم پینځل سپاری تلاوت کوم زه په سبا باندې وګیشم الحمدلله
सच दी द अल्लाह पे किताब की दी हगा वर्तवी दा से चले कि मोरे जर जर राता दुआ का औ जस्ताना बिअतकुम तो खुद ډېر لوی شان خاوند دی هغه ورته ما سکه د مخامخ کلی کې یو سړی دی دا ما چې څه حاصل دي دا هغه د برکت حاصل دي دی ډایرک لاړو نن سبا خلک وای او دا څه پته لګي چې دی و ایمان تیر کړي به نه تیر کړي ما یو کسر دا خبره کوله ما ول داس چل ما ته ول تاسو پلان کیږي زیارت تزي مال شاو ازي موري څخه خپکیګا ما دا څه پته لګي چې هغه ایمان تیر کړي کنه دا کوئی چاته علم یقین نشته کنه ما ول الحمدلله موږ د خپل پیغمبر امتیان او د محبوب علی السلام په مدرسه کې دا اوریدلی چې ظن المؤمنین خیرا په مؤمن به خو ګمانګي مال زمنګ نه خو چوڑان دي مړي دي ټول جنتین دي او ستا په پلار باندې مې شک نه راځي چې جنت ته تللی نو مال غوسه شو ولی مال استا غوندي آرامي پیدا شوه ته کته تربيت درکړې وي او تعالی صحیح تربيت درکړې وي تا باندې پدا سي اولیاء باندې داغ نه لګول دا هغه خلق دي چې دی په الله ځان خرج کو الله جل جلاله واغستو الله ته ویل ستا رضا اخلو زمون ستا رب ته زمون شا مون ستا یو خدایا نو الله ویل به بس تاسو نه مال زغواړم درکو به الله دا مال هم له تارا کړي الله ورته وی زبر نزان غواړم دستازي الله مون تیار وکنه شپه کې دا دی ودرېږي او الله ته جاړي jihad کې تور پلاس کې او ولاري jihad کوي او چې کړه او الله مال ورکینو به دا الله پلار کې لګي دا خلق دي چې الله راضي کړو دنیا کې نن موږ او تاسو دا وی احترام او ادب کو مولا علی قاری رحمت الله علیه وی دا وی چې دا سړی دا بزرگ او ولی الله د دې ولی تلاش کې اوتلو چې دا پیدا کومس دا به کوم ځای کې پیدا کوم چې لاړو سیبا کله کې تپوس کې دلته یو بزرگ دی ولی الله ز هغه ګورما چا ورته ویلی او د الله بندا دلته ولشته دینا آغلته یو سړی ناست دی خلق ورته راځي لیکن داغي مخې ته شراب پراته دي داغي مخې ته داسې شیان پراته دي او دلته ولشته دینا دا بزرگ روان شو کله چې دروازې ته قریب شو ویلی دل چې هغه سړی ناست دی او دا الله رب العالمین ذکر کوي الله 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 دې دروازه کې ودرېدلو د دې شونډې بندې دي سترګې پټې شولې په درشل باندې لاسونه یې خودي دي زړه ورته आवाज کوي اویا شاب ما ور باندې یاد کا زړه आवाज راغی چې ما ور باندې یاد کا دی ور پیدلو زړه ته چې اولي دل زړه आवाज کوي الله 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 الله